نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. محترم ورونو الله سبحانه وتعالى چې څنګه مرزونه پیدا کړی دي نو دغه شانتي د دې لپاره علاجونه هم پیدا کړی دي. نن یو بداسې علاج باندې خبرې کوو چې هغه د ټولو مرزونو لپاره علاج دی، د ټولو مرزونو لپاره او یقیني علاج دی، هیڅ شک نشته په هغې کې. اول هغه واقعه ذکر کوو. خارجة ابن صلت دا د خپل تره نه روایت کوي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته د اسلام راوړلو لپاره حاضر شو. بیا چې واپس کېدل خپل کلی قوم ته نو بلاره کې په یو قوم باندې تیر شو. داسې یو قوم چې هغې سره یو لیونی و، په زنځیرونو باندې تړلی و. نو هغې وویل چې مونږ خبر شوي وو چې ستاسو ملګري خیر راوړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ورته یادوو. نو تاسو ته څه خیر شته دی د هغې نه چې دا مجنون دا لیونی دپاره پې علاج وکړي؟ هغه فرمایي چې ما 3 ورځې او 3 شپې سحر او ماښام 3 وخته په سورة فاتحه باندې دغه لیونی دم کو. الله سبحانه وتعالی هغه ته شفا ورکړه او هغه بالکل روغ رمټ کړه. نو د خلکو ما ته څه راکړه، 100 ګړي راته راکړي. نو زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رالم او دا واقعه مې ورته ذکر کړه چې داسې مسله وشوه. نو هغه راته ویل چې دا تې قبولې کا او راته ویل چې یقینا خلک په باطل دم باندې خوراک کوي او تا په حق باندې خوراک وکړو. نو قرآن کریم شفا ده د ټولو مرضونو دپاره چې کله یقین سره دا ولولي او دې باندې څوک دم کي. هیڅ پیر ته هیڅ مرید ته حاجت نشته دی چې ته لاړ شي او هغې باندې خپل مریضان دم کي، بلکې خپله دم کا. سورة فاتحه چې دی د ټولو نه بهترین علاج دی د هر مرض دپاره. نو 3 ورځې سحر او ماښام چې مریض کله به دې باندې دم شي په سورة فاتحه باندې وزل ولستلی شي او بیا به دم شي، نو الله سبحانه وتعالی په خپل فضل او رحم سره هر مریض ته چې دی شفا ورکوي په دې باندې. ځکه الله فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. موږ د قرآن کریم د نازلولو په لړ کې هغه څه نازلوو چې د منونکو لپاره شفا یې رحمتي. نو دا قرآن کریم شفا دی، الله ورته شفا ویلی دی چې دا شفا د ټول مخلوق دپاره د ټولو مرضونو علاج دی. نو چې کله دا بهترین علاج موږ سره موجود دی، دا داسې علاج دی چې په دې باندې هیڅ خرچه نه راځي، نو په دې باندې خپل مرضونه خپل مریضان په دې باندې چې دم کوي. دا یو معنوي علاج دی. الله سبحانه وتعالی انسان ته په دې باندې شفا ورکوي.